د بلخ ولایت والي په مزار شریف ښار کې د ترکیې هیواد له سفیر سره دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په پیاوړتیا، دوامداره بشري مرستو او دوه اړخیزه همکاریو په باب خبرې اترې وکړې. په دې لیدنه کې د بلخ ولایت والي په مزار شریف ښار کې د ترکیې هیواد له سفیر سره دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اړیکو په پیاوړتیا، په ځانګړې توګه د ښوونې، روغتیا او نورو بېلابېلو برخو کې د دوامداره مرستو په باب خبرې اترې وکړې. ښاغلي والي د ترکیې هیواد څخه مننه وکړه چې بشري مرستو په برخه کې د بېوزلو افغانانو سره هر وخت مرسته کړې. همدارنګه د ترکیې سفیر وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په لسګونه دارالیتامونه د پوهنې د ودې په برخه کې لسګونه افغان ترک ښوونځي فعالیت لري چې 2500 افغانان پکې په دندو بوخت دي. په دې لیدنه کې د ترکیې سفیر ژمنه وکړه چې د ترکیې هیواد سوداګر او پانګوال به هم وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان سوداګرو ته به هم په خپل هیواد کې د سوداګرۍ زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې هیواد کې پاتې نیمګړې پروژې به د تیکا موسسې په مرسته بیرته بشپړې کړي. همدارنګه د بلخ ولایت امنیه قومندان د امنیت رئیس ژمنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به د ترکیې استازو سره هر ډول همکاري وکړي. د بلخ ولایت امنیه قومندان د تیکا موسسې څخه وغوښتل چې د امنیه قومندانۍ د فوټبال میدان پاتې نیم کار بشپړ کړي. له بلې خوا د مزار شریف ښاروال وویل چې افغانستان د ترکیې سره پخوانۍ ژورې فرهنګي او مذهبي اړیکې لري. هغه دواړو هیوادونو ترمنځ په تلپاتې او دوامداره دوستانه اړیکو ټینګار وکړ.